أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیاتونو مبارکو کې د یهودیانو د معاملاتو باره کې ذکر وشو چې په هغې کې د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه تعریف وشو چې په یو ډېر لوی مقدار کې سره زر چا ورسره امانت کېښودل، په هغې کې لیکل نو شوي، ګواهان پکې نو، او صرف د الله د یرې نه هغه خپل امانت هغه خپل مالک ته، حقدار ته چې کله هغه مطالبه وکړه واپس یې ورته ورکړه. بیا د بل یهودي د 1 دینار چې هغه سره چا امانت ایښی و، نو هغه د هغې نه منکر شو چې کله حقدار مطالبه وکړه چې زما هغه 1 دینار ماته واپس که. سره د دې چې یو لوی مجلس و د دغه یهودي مریدانو، شاګردانو، او هغه ټول په دې باندې ګواهان و. هغې ورته خبره مې یاده کړله چې صاحب تعالی دې کس دینار درکړی و خو ستا نه به هیر شوی وي، حالانکې هغه ته یاد و خو قصدن عمدن د هغې نه انکار کو. او بیا چې هغه خپلو شاګردانو مریدانو ورته وویل چې دا دینار یې تا ته درکړی دی، دا ته واپس که، نو دا امیان خلق دي، انپړ خلق دي، د دې مال خوړل الله پاک زمونږ دپاره جایز ګرځولی دي. دی الله پاک ته د دروغو نسبت وکړو، ځکه پردی حق او پردی مال دا چاته معاف کیږي نو تر څو پورې چې هغه مالک او حقدار معاف کړی نه د زړه نه. اوس د بل یو یهودي واقعه بیانوي چې هغه د یو صحابي په کوی باندې ناجایز قبضه کړې وه. دغه صحابي نوم دی حضرت اشعث ابن قیس رضی الله تعالی عنه، او دا کوی دته په میراث کې د پلار نیکه نه پاتې شوی و. یهودي پې قبضه کړې وه او دواړه راغلل نبي علیه السلام ته. دواړو په کوی باندې دعوه کوله. حضرت اشعث ابن قیس رضی الله عنه اول راغی نبی علیه السلام ته چې صاحب دا کوی زما دی او دی یهودي پې ناجایز قبضه او دعوه کړې ده. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې د شریعت قانون دا دی البینة علی المدعی، په دعوه کوونکي باندې شهادت پیش کول دي. چا دعوه وکړه چې دا څیز زما دی، نو دی به په هغې باندې شهادت پیش کوي، ګواهان به پیش کوي چې هغې ګواهي وکړي چې واقعي دا د ده دی. اوس د سره شهادت نشته دی، نو بیا دویمه فیصله به په دې کېږي والیمین علی من انکره، چې دا کم کسو انکار کوي چې دې سړي دا دعوا غلطه ده
او د سره شهادت نشته دی، ثبوت ور سره نشته دی، دعوی بې بنیاده ده، نو دی به قسم کوي په دې خبره باندې د الله پاک په نوم باندې. نو چې اوس مدعي سره شهادت شته دی او د هغه په شهادت به د هغه په حق کې فیصله وشي، خو که مدعي سره شهادت نشته دی نو بیا به مدعا علی هغه ته به قسم ورکولی شي، نو که هغه قسم وکړو د هغه په حق کې به فیصله کیږي. او نور علم الله پاک ته دی چې دا حق د چا دی، او قاضي ته دغه اصول شریعت وړاندې کړي دي چې یا به په شهادت باندې فیصله کوي که مدعي سره شهادتي، او که د سره شهادت نشته دی نو چې بیا مدعا علی قسم وکړو د الله په نوم باندې، بیا به د هغه په حق کې فیصله کوي. نو دغه یهودي د په دروغه باندې قسم کو، نو حضرت اشعث ابن قیس رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام ته عرض وکړو، درخواست وکړو چې صاحب کته د یهودي ته قسم ورکې نو دی به په دې دروغو قسمونو باندې په ټوله مدینه منوره باندې قبضه وکړي. دروغ قسمونه به کوي وي دا فلانې کور زما دی، دا فلانې دکان زما دی، دا فلانې پلاټ زما دی، او چا سره به ثبوت او شهادت نه، ځکه هغه وخت کې خو انتقال رجسټري سټامپ پیپر دا سیزونه نو په هغه وخت کې. او دغه صحابي د خپل دعوی په ثبوت کې دا خبره پیش کوله چې صاحب دا زما پلار او زما نیکه نه ماته پاتې شوی دی، خو چونکې د هغه وخت کسان هغه ټول د دنیا نه رخصت شوي دي، نو په دې وجه باندې ما سره شهادت او ثبوت د هغې نشته دی. نو چې کله دغه یهودي په دروغه باندې قسم وکړو نو الله پاک دا آیت مبارک راولیږو چې دا یهودیان دروغجن دي، دی په دروغه باندې قسمونه کوي د دنیا د حاصلولو دپاره، او کم عهد او وعده چې د الله پاک سره کړې وه تورات کتاب کې د دینه وعده اخیستې شوې وه د دوی نه، د دې د مشرانو نه چې آخره زمانه کې کم پیغمبر راشي تاسو به په هغه باندې ایمان راوړئ، د دې مشرانو هغه عهد او وعده کړې وه، نو د هغې نه منکر شو او پردی حق په هغې باندې په دروغه باندې قسمونه هم وکړل، د څه دپاره؟ صرف د دنیا د حاصلولو دپاره. د دې دپاره مختلفې سزاګانې په دې آیت مبارک کې ذکر کړي دي چې پردی حق څوک په ناجایزه باندې قبضه کی او نه ورکوي، نو یو سزا د هغې دپاره دا ذکر کړې ده چې په آخرت کې د جنت په نعمتونو کې د څه حصه نشته دی، ځکه د په ذمه باندې پردی حق لازم دی او دی نه ورکوي، نو د پردي حق په وجه باندې وی دی به جنت ته نه ځي. دویمه سزا یې دا بیان کړې ده چې الله پاک به د شفقت او د محبت په انداز کې د دې سره خبرې نه کوي، د قهر او د غضب او د غصې په انداز کې به خبرې کوي، خو د مینې محبت او د شفقت خبرې به ورسره نه کوي. او دریمه سزا یې دا بیان کړې ده چې الله پاک به د قیامت په ورځ باندې د رحمت په نظر باندې دې ته نه ګوري، نو چې څوک د الله د رحمت د نظر نه محرومه شو نو دغه انسان په ډېر لوی تاوان کې پرېوته. او څلورمه سزا یې دا بیان کړې ده چې الله پاک به په قیامت کې د ګناه نه پاک هم نه کړي، همدغه شان په ګناه باندې به د ګناه اثرات به پوي او دوزخ ته به الله پاک داخل کی. او پنځمه سزا عذاب علیم، دردناک عذاب د جهنم، هغه به ورته الله پاک ورکوي. نو دې نه معلومه شوله چې د پردي حق د الله په نظر کې څومره قدر او قیمت دی، او دا څومره اهم مسله ده چې دلته په دې باندې 15 عذابونه ذکر کړي دي. ان الذين بشک اغه کسان یشترون چې هغې اخلي، اشترا معنی ده په قیمتن یو سیز اخیستل، د عوض او د بدل په بدله کې یو سیز اخیستل، یو کس یو سیز واخلي او بل کس ته د هغې قیمت ورکړي، نو دې ته بیع او شرا اخیستل خرڅول. بعهد الله، د الله په عهد په بدله کې اخلي. عهد څه ته ویلی شي؟ یو عهد دی، یو وعده ده، نو وعده د یو طرف نه، یو کس چا سره وعده وکړي چې زه به تا سره فلاني وخت کې ملاقات کوم، نو دا د یو طرف نه، او عهد چې دی نو دا د دواړو طرفو نه،
دوانو طرف نه د دوو کسانو په منځ کې خبرې اترې وشي، په یو خبره باندې اتفاق وشي، دوانو بیا د هغې پابند دي، نو دې ته عهد ویلی شي چې دا د دوو کسانو په منځ کې عهد شوی دی. او دا عهد شوی دی چې کوم دلته ذکر دی دا د الله په منځ کې او د دغې یهودیانو او د هغې د مشرانو په منځ کې شوی و چې تاسو به په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ او په نبي علیه الصلاة والسلام به ایمان راوړئ. نو هغه عهد هغه دوی شاته وغورځو. و ایمانهم او په خپلو قسمونو باندې، یو ایمان دی نو ایمان یقین ته ویلی شي، او یو ایمان دی نو دا د یمین جمع ده، قسم ته ویلی شي چې دوی کوم قسمونه په دروغه باندې کوي، څنګه چې دغه یهودي د دې کوي په ناجایز قبضې کولو باندې چې دوی کوم قسمونه وکړل د دروغو، نو د هغې ذکر یې وکړو چې دوی قسمونه کوي د دروغو، نو دا څه دپاره کوي، څه اخلي په دې باندې؟ ثمنن قلیلا، قیمت لږ او پیسې لږې. د دنیا که هر څومره څیز یو انسان په دروغه باندې په دوکه باندې د چا نه واخلي، نو دا د دې هیڅ حیثیت نشته دی. څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې که چېرې د الله په نظر کې د دنیا قدر او قیمت د ماشي د وزر برابر هم وي، نو کافر ته به د دنیا نه یو ګوټ هم نه وی ورکړی. نو د دنیا قدر او قیمت نشته دی. که هر څومره دنیا انسان په دروغه قسم باندې حاصله کی، په دوکه باندې حاصله کی، په ناجایز طریقه باندې حاصله کی، نو هغه لږ څیز دی د دنیا او په دنیا کې ترې نه پاتې دی. اولئک دغه کسان چې د عهد د الله پاک د هغې په بدله کې د دنیا پیسې او قیمت یې واخیستو او دغه شان په دروغه باندې قسمونه کول او په هغې کې د دنیا معمولی څیزونه حاصل کړل، نو دې کسانو دپاره سزا څه ده؟ لا خلاق لهم، نشته دی هیڅ حصه د دوی دپاره فی الاخرت، په آخرت کې. دلته د خلاق نه مراد د جنت نعمتونه دي چې د جنت په نعمتونو کې د داسې کسانو څه حصه نشته دی. ولا یکلمهم الله، او دویمه سزا بیانوي، خبرې به اونکي د دوی سره الله پاک، د محبت په انداز کې به ورسره خبرې نه کوي، د قهر او د غضب او د غصې خبرې به الله پاک ورسره کوي. دریمه سزا ولا ينظر الیهم، او به نه ګوري دوی ته په نظر د رحمت سره یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې د قهر او د غضب په نظر به ورته ګوري او د رحمت په نظر به ورته نه ګوري. څلورمه سزا ولا یزکیهم، او نه به پاک کی دوی لره د دغې ګناهونو نه، الله پاک به ورته پردی حق نه معاف کوي، او چې کم حقدار دی کم مالک دی نو هغه به ورته نه معاف کوي، د ګناه نه به پاکیږي هم نه. او پنځمه سزا ولهم عذاب علیم، او شته دی د دوی دپاره عذاب دردناک، دردولی شوی عذاب به ورته میلاویږي چې دوی ته په هغې باندې به ډېر درد او ډېر تکلیف رسیږي. ان الذین، بشک هغه کسان، یشترون چې هغې اخلي بعهد الله، د الله پاک د عهد په بدله کې، و ایمانهم او د خپلو قسمونو په بدله کې، ثمنا قلیلا قیمت لګو. اولئک دغه کسان لا خلاق لهم، نشته د هیڅ حصه د دوی دپاره فی الاخرت، په آخرت کې. ولا یکلمهم الله، خبرې به ونکړي د دوی سره الله پاک. ولا ینظر الیهم، نه به وګوري دوی ته د رحمت په نظر باندې یوم القیامت، د قیامت په ورځ. ولا یزکیهم، او نه به دوی پاک کی د ګناهونو نه. ولهم عذاب علیم، او شته دی د دوی دپاره عذاب دردناک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.